د لوی او بخونکي خدای په نامه ګران زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه راغلاست د حساب درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د حساب مکمل درسونه هم در سره تعقیب کړي وي، هغه مهم خبرې هم در سره لیکلي وي او نن آماده دي ته اوسئ له خیره چې نننی درس همدغسې په ښه شوق ذوق باندې مخ ته بوځو. اول خو دا درته وایم چې کوم شیان تاسو ته د درس ممانعت کوي، هغه شیان چې باعث دي کېږي تاسو ذهن بل غواړئ او قلم کتابچه در سره راواخلئ، هغه شیان اول لرې شئ او که لارې خپل موبایل هماغه خپل کمپیوټر تلویزیون ته هر شي ته چې ناست یاستئ شروع کړئ خپل درسونه مخ ته ځئ. انشاءالله دا برنامې چې تاسو ته جوړیږي انشاءالله دا تاسو لپاره دي. که ښه شی درته ونه ښي انشاءالله بد درته نه ښي. هره برنامه چې تاسو کور کې ګورئ انشاءالله د هغې نه به انشاءالله ډېر مفید تمام شي او کلمه به ترې نه زده کړئ. ګران زده کوونکو نن له خیر موږ سره کوم چې نور درسونو کې موږ د جمع عملیه د تفریق عملیه خلاصه کړله. نن له خیر راځو د ضرب عملیه وایو. څه رقم لیکو؟ د طبیعي عددونو د ضرب عملیه، یعنی هر شی ځان ته ضرب عملیه لري. اوس دلته موږ څه ضرب عملیه وایو؟ موږ د طبیعي عددونو ضرب عملیه وایو. ګران زده کوونکو مخکې دې نه چې په طبیعي عددونو باندې موږ راشو او د ضرب عملیه مخ ته بوځو، اول راځو خپله ضرب پیژنو. د ضرب عملیه ته ولې چې موږ لومړي ځل لپاره دا وپېژندله، بیا پسته په کسرونو کې تام عددونو نور شیانو کې انشاءالله بیا نه تعریفه کوو، نه تعریفو. ولې چې دلته پې پوهېږئ هلته به زده کړو نو هلته به استعمالوو فقط. صحیح ده؟ ګران زده کوونکو دا هم د اول موږ راځو د ضرب تعریف ته. دا هم په یاد وي ګران زده کوونکو چې ضرب په لغت کې څه شته؟ وهلو ته وایي. ضرب مه لکه ضربه چې وروئ زر زر کوئ او کار زر کوو که نه، یو کار چې په اسانه مثلا موږ زر زر کار کوو هغې ته موږ ضربه وایو، ضرب وایو که نه. وایي ضرب په لغت کې څه شته؟ وهلو ته وایي، وهلو ته وایي. او په اصطلاح کې چې شته لغوي معنی وهل دی او په اصطلاح کې څه معنی ورکوي؟ وایي د یو رقم عددونو د جمع لنډې طریقې ته ضرب وایي. د یو رقم عددونو د جمع لنډې طریقې ته څه وایي؟ ضرب وایي. مثلا څه رقم ګران زده کوونکو؟ که چیرې موږ ته یو عدد راکول شي مثلا ا په نوم، وایي ا راواخله جمع کړه د ا سره، جمع کړه د ا سره، همدغسې ټکی 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 جمع کړه د ا سره. موږ وایي دا څو ځلې ده؟ موږ ته وایي ان ځله. ان ځله د یو بل سره جمع شوی ده. تاسو یې واخلئ دا ماته جمع کړئ. موږ خو که خپله طریقه د جمع یعنې داسې راسم شروع کړو ا جمع ا حاصل پیدا کوو، بیا د ا سره جمع کوو، بل ا تر اخره پورې ځان رسوو. خو دغه کار موږ اسانه هم کولی شو چې همدغه اسانه طریقې ته موږ چې وایو؟ ضرب وایو. څه رقم وایو؟ ډېر ساده. کوم عدد تکرار شوی؟ موږ وایو د ا عدد تکرار شوی ده. څو دفعې تکرار شوی؟ ان دفعې تکرار شوی. دا راسن ضرب وایو، یا به نقطه ورکړي یا به چلیپا ورکړي، د ان سره به یې ضرب کړي او عدد به زر شي، حاصل بیا موږ ته څه شي؟ معلوم شي. یعنی د شمیر ده ضرب د خپله هغه عدد چې تکرار شوی. مثلا څه رقم ګران زده کوونکو؟ مثلا موږ ته وایي څلور جمع، څلور جمع، څلور جمع، څلور جمع، څلور مثلا داسې که نه. دا عدد راکوي وایي تاسو یې حل کوئ. موږ چې وایي څلور جمع څلور اته، اته جمع څلور دولس، دولس جمع څلور شپاړس، شپاړس جمع څلور شل کېږي. ځواب یې څو ده؟ شل. که په جمع مخ ته لاړ شو. صحیح ده؟ او که لنډه طریقه مخ ته لاړ شو موږ څه وایو چې دلته څو عددونه دي؟ موږ وایو یو دوه درې څلور پنځه دانې دي. نو څوک راغلی؟ څلور. څو دفعې راغلی؟ پنځه دفعې. نو څلور ضرب څو کوو؟ ضرب پنځه کوو. څلور په پنځو کې څو کېږي ګران زده کوونکو؟ شل. نو ځواب یې لنډ راووته چې څو شو؟ شل شو. خبره خو رسېدې. یا همداسې موږ ته بل عدد راکوي، موږ ته وایي چې درې جمع، درې جمع، درې جمع، ټکی 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 جمع څو؟ جمع درې. څو ځله موږ یې جمع کوو؟ وایي سل ځله یې تاسو جمع کوئ. که موږ داسې ګران زده کوونکو دا راسن چې درې جمع درې جمع درې حتما سل جمع کوو. موږ هلته سل دفعې جمع کولو که سل دفعې غلطېږو. نو راسن چې جمع کوو دا راباسو موږ ته ډېر سختېږي. موږ وایي څوک تکرار شوی؟ وایي درې تکرار شوي. څو ځله تکرار شوی؟ سل ځله تکرار شوی. خو درې ضرب سل یا درې چې ده سل ورسره ضرب کړي سل چندی کې څو کېږي؟ درې سوه. نو عدد ځواب څو کېږي؟ درې سوه راوځي. خبره خو رسېدې. دا د ضرب تعریف و. یو بل تعریف هم لري ګران زده کوونکو چې هغه څه ده؟ وایي د یو عدد څو چنده کولو ته ضرب وایي. یعنې که موږ یو عدد راواخلو څو چنده یې کړو، څو برابره یې کړو، نو دغې ته څه وایي؟ ضرب وایي. یعنې کله چې موږ لیکو چې څلور ضرب پنځه، یعنې موږ هلته څه کړل چې څلور هم پنځه چنده کړه یا پنځه هم څلور چنده کړه. نو کله چې پنځه څلور چنده کوي څلور پنځو کې شل کېږي. دلته مثلا سل هم راواخیست موږ درې چنده کړه. نو کله چې درې چنده کړو درې سوه ترې جوړېږي. یعنې یو سل بل سل بل سل درې چنده شو. ټول جمع کړو څو کېږي؟ درې سوه کېږي. یا موږ دا درې راواخیست سل چنده هم کېږي. سل دفعې یو بل سره چې که جمع کړه. نو ضرب اندې ته ویل کېږي چې یو عدد موږ څو چنده. ګران زده کوونکو کله چې موږ ته د ضرب یو سوال راکول کېږي، مثلا موږ یې ضربوو، موږ ورته موږ په دوه ډوله دا کار کوی شو. یو ستوني ضرب وایو شو، یو سطري ضرب وایو شو. مثلا که ستوني ضرب کوو موږ څه رقم وایو؟ وایي ا یو عدد ده ضرب کوو د چا سره؟ د بي سره. دلته حتما موږ ته څه راکوي؟ یو حاصل راکوي. چې دلته ګران زده کوونکو دغه دواړه نومونه لري ځان ته. که دا دواړه نومونه هم زده نه کړې مشکل نه ده. یعنې راسه ورته راسم به څه وایي؟ د ضرب عوامل به ورته وایي. د ضرب عوامل یعنی عوامل په دې معنی چې یعنې کوم عددونه چې یو بل څه ضربي ګودا درکوي. صحیح ده؟ کوم عددونه موږ ضرب عوامل څوک دي؟ اجزاوې څوک دي؟ نو ای و بي ده. او داسې لنډ نومونه هم لري. مثلا دې ته به څه وایو؟ مضروب وایو. دې ته څه؟ مضروب. او دې ته څه؟ مضروب فیه ورته وایو. مضروب فیه.
چې کومه خاصه خبره نه ده که زده یې نه کوي کومه خاص خبره نه دومره نه استعمالي خو د مظروفیې چې چېرته راغی هدف دا چې دغه دوه عددونه ښیي نو موږ ته ښه نوم همدا د ضرب عوامل ورته وایو دا خط بر ده دا د ضرب علامه ده د ضرب علامه دغسې او دا د ضرب چې ده د ضرب حاصل ده د ضرب حاصل یعنی کله چې موږ کوم یو سوال موږ ته راکول کېږي دا چې موږ ضرب وو د حاصل دغسې موږ ته راوځي صحیح ده همداسې کولی شو ګران زده کوونکي دا په سطري شکل ضرب کړو یعنې ووایو چې A ضرب د B سره او مساوي کېږي د C سره C سره نو A او B چې شو د ضرب عوامل دا چې شو د ضرب علامه دا مساوات علامه هغه د ضرب حاصل ده خبره خو رسېدې همداسې کوم سوال چې موږ ته راکول کېږي بعضې وخت زیاتره موږ هغه کېږو ورسره مثلا وایو چې A ضرب B کوي نو دلته موږ ته دوه عدد راوځي D C او D بیا دا دواړه موږ چې کوو جمع کوو یعنې دا ضربول ته دوه اصل راوځي که عدد دوه رقمي او درې رقمي وي نو دلته بیا موږ څه کوو دلته موږ جواب راباسو مثلا د دې ځواب چې ده ای ده آخر ځواب یې ای ده دلته موږ چې دا دواړه خو د ضرب عوامل دي خلاص دی علامه ده دغه چې ته څه شوی دې دواړو ته وایي د ضرب فرعي حاصل یعنی د ضرب حاصل ده خو فرعي ده یعنی تر اوسه جواب نه ده راوته کله چې دا دواړه بیا موږ جمع کړو هغه اصلي حل چې دلته م لیکلی ده هغه بیا دلته څه کېږي لاسته راځي صحیح ده مثلا څه رقم ګران زده کوونکو مخکې د دې نه چې ضرب سوال نه کړو اول خو دا خبره ته ډېر په مهمه درته وایم چې ضرب زماني به در سره زده کوئ ښه یعنې دې لپاره ضرب زده کړئ دې لپاره ریاضي زده کړئ دې لپاره الجبر زده کړئ مخته لاړ شئ ضرب زماني مو لکه د اوبو غوندې به یې زده وي یعنې د یو دوه نه شروع کوئ ځان سره همیشه تکرار تر یو لسه پورې خو دلته خو موږ صنف آنلاین دی یعنې موږ ویډیو راکوو او مخته ځو سیده سوال نه کارو نو تاسو به شاید راسن شروع کړئ که تاسو ما سره په صنف کې وایي اوس مې نه پرېښودی درس مسایل راسره شروع کوله نو یې در باندې ضرب زماني تاسو باندې تکراروله نو راواخلئ ضرب زماني در تکرار کړئ هر کتابچې په آخر کې د یو نه تر شلو پورې لیکلي تاسو یو نه تر لسو پورې د ځان سره تکرار ښه زده کړئ کله چې هغه در سره ښه زده کړئ بعد د هغې نه تاسو نور په ریاضي کې انشاءالله هېڅ چېرته مشکل نه پیدا کوئ یعنې ډېر شیان هم پکې زده کېږي د ریاضي یعنې ډېر مشکلات بعد دې نه تاسو زده کېږي خو په دې شرط چې دا مو زده یو نن کار سبا ته مه پرېږدئ حتما نن شروع کړئ کتابچې آخر کې وګورئ حتما لیکلي هلته یې نه لیکي او بله کتابچه کې حتما وګوره او که در سره نه و مسیج ما ته راولېږئ زیر تکس در لیږم د یو نه تر لسو پورې تاسو ضرب زباني در سره ښه ټایټه زده کړئ ویې وایئ کوم ځای کې چې مشکل و او هغه انشاءالله مشکل نه لري نو د زړه د هغې مشکل به راته راولېږئ هغې کې مشکل نه هغه ټول در سره میخانیک کوم ځای کې چې مشکل ما ته راولېږئ صحیح ده سوال پکې سره قمالو ګران زده کوونکو مساوي عدد موږ ته راکوي وایي 2 ضرب 15 ډېر ساده موږ څه کوو دلته لیکو اول 2 لیکو ضرب کوو لاندې څو لیکو 15 لیکو لکه جمع غوندې مهم هم نه ده چې مثلا یویز د یویز لاندې ولیکو ولته راسل رویز یویز سره نه ضربېږي صحیح ده ځایونه یې بدل کو مشکل نه لري او که ما خو خبره دا ده چې منظم یې ورته ولیکو یعنی یویز د یویز لاندې ولیکو ښه ښکاري او که ویم نه لیکي کوم شرط نه ده ضرب سره رقم کې راسن ضرب زباني ځای 15 په 2 کې 10 کېږي دلته به راسن ځواب څو ولیکئ 10 به ورته ولیکئ خلاص به شي صحیح ده او که چیرې موږ ته وایي چې 14 واخلئ په 12 په 2 کې ضرب کوي موږ بیا چیک کوو دلته ډېر ساده 14 لیکو ضرب څو کوو ضرب 2 دلته به نوبت کوئ نوبت اول د چا ده عدد لیکله 3 بیا یو ده دغه 2 به راواخلئ اول به یې 3 کې ولیکئ ضرب کوي دلته به ولیکئ اصل بیا به یې راواخلئ په 2 کې یعنې د دې نوبت د اول دې سره بیا راواخلئ دې سره ډېر ساده 3 په 2 کې شپږ 2 په یو کې 2 شپږ جواب شو دلته لیکل کېږي صحیح ده یا همداسې کوم ته سوال راکول شي موږ ته وایي چې 4 3 1 15 صحیح ده ضرب د څو کې ضرب د 3 کې دا عدد موږ ډېر ساده ورته ضرب ولیکو 4 3 1 15 ضرب د څو کم ضرب د 3 کوم صحیح ده دغه 3 راخلم په 5 کې ضربم په 1 کې ضربم په 3 کې ضربم په 4 کې ضرب ګوره 3 5 کې 15 دلته یو اصل لیکو 3 په 1 کې 3 جمع یو 4 3 په 3 کې 9 3 په 4 کې 12 دغسې مختصر صحیح ده همداسې که عدد موږ ته راکړي 12 ضرب څو کې ضرب 14 کې دا دواړه ضرب کوي عدد دو رقمي په دو رقمي کې موږ سره رقم کو 12 ورته لیکو صحیح ده 12 ورته لیکو ضرب د څو کو 14 و دلته نوبت اول د دریو نوبت د دوړو سره به ضرب کو بیا د یو نوبت د دوړو سره به ضرب لکه سره رقم 3 په 2 کې شپږ 3 په 1 کې 3 شپږ دیر شو صحیح ده اوس نوبت د 4 هغه یو نو موږ یویس خانه ضرب کړو اوس راغلو لسیس خانه کې نو تاسو به اصلا په لسیس کې لیکئ داسې نه چې اوس لسیس ضرب کې هغه په یویس کې راته ولیکئ نه یو په 2 کې 2 دلته یې مه لیکئ یویس کې څو کې ولیکئ لسیس کې ولیکئ ولې چې خانه څومره ده لسیس تاسو ضرب یو په 2 کې یو دلته به اوس چک دا ضرب فرعي اصل ده اوس به تاسو دا جمع کړئ دغلته به صفر وکړئ دغه چې کومه ده صفر ده شپږ او صفر شپږ 3 او 2 15 یو صفر یو سلو شپږ 50 ځواب کېږي صحیح ده همداسې مثلا بل سوال هم راکولی شي موږ ته ووایي چې 2 یو 3 ضرب د څو کېږي 2 درویشت یا 2 درویشت داسې یو عدد راکوي وایي دا ورسره ضرب کوي یعنې 3 رقمي عدد راواخلئ په 2 رقمي کې ضرب کوي ضرب زماني چې څومره قوي وي انشاءالله د عددونه اسانه ضربه وي اوس ضربه وراسن 2 یو 3 ضرب د څو کېږي درویشت دلته څو ضربه ګوره 3 ضرب 3 نوبت د ټولو سره 3 په 3 کې 9 3 په 1 کې 3 په 2 کې شپږ ده د 3 نوبت خلاص شو اوس د چا نوبت شروع شو د 2 نوبت 2 به راواخلئ ټولو کې به ضرب کوي 2 په 3 کې خانه به پرېږدئ 2 په 3 کې شپږ 2 په 1 کې 2 2 په 2 کې 4 دغسې اوس به دا جمع کوي سره 9 به خپله راکاږي
راکته کوي 9 3 شپږ 9 څلور شپږ او 2 8 او څلور په خپل راکته کوي دغه سوال مو شي حل شي. مثلا بل سوال ګران زده کوونکو الو مثلا سوال راکول کیږي چې څلور 3 1 15 ضرب دی 1 2 څلور یا 15 ضرب دی سره رقم 0 15 نوبت دا ول د ټول سره 15 په 15 کې 15 شي که 15 دلته 2 چې حاصل ده 15 په یو کې 15 15 او 2 سو کېږي 15 په 3 کې 15 یو چې حاصل ده 15 په څلورو کې شل شل جمع یو یو دلته لیکو یو صحیح ده. اوس نوبت د چا شروع کېږي د 2 15 لس 2 15 صفر شول د یو اصل شو او 2 په 2 کې 2 جمع یو 3 لیکو 2 په 3 کې شپږ 2 په څلورو کې 8 اوس نوبت د 4 اورسي یو په 15 کې 15 یو په یو کې یو په 3 کې 3 یو په څلورو کې څلور صحیح ده. دغه اوس جمع کوو ټول حاصل 3 خانې ونس خانې پرې خودلې 15 خپل راکته کوي و په خپل راکته کوي 15 او 3 8 8 او 15 سو کېږي 14 3 دلته یو چې حاصل ده یو شپږ و جو 8 8 یو څو کېږي 9 دلته 9 شو 2 او 8 لس لس او 3 14 یو چې شو اصل یو څلور څو کېږي ګران زده کوونکو 15 15 چې شو جواب شو دغه سوال صحیح ده. یعنې غټ وړو کې نه لري. مثلا سوال راکول کېږي چې څلور 3 15 شپږ و صحیح ده ضرب د چا سره کوو څلور رقمي عدد 2 څلور 3 2 دې سره ضرب کوي صحیح ده د عدد سره ضرب کړي ساده ضرب وي ورته وسه 2 په کې 14 یو چې شو حاصل 2 په شپږو کې 12 12 او یو 14 یو چې شو حاصل 2 15 کې لس لس او یو څو کېږي لس او یو یو لس یو اصل ده او 2 په 3 کې شپږ شپږ او یو 2 په 7 څلورو کې 8 جواب سوره وزي 8 چې غلط کړه مې مثلا 2 په کې 14 2 په شپږ 2 صحیح ده 2 15 کې لس راوزي یو اصل صحیح 2 په 3 کې شپږ او 2 صحیح شو. اوس نو بعد د 3 و ده 3 په کې ګران ځکه څو کېږي یو شانه پرې دی یو به یو بل ته ولیکي او 2 بچي کوي حاصل اوس 3 په شپږ کې 8 او 2 شل شل صفر دلته 2 به بیا چې کوي بیا به حاصل کوي اوس 3 په 15 کې 15 او 2 ولس و بل ته ولیکي یو بچي شي حاصل 3 په 3 کې 9 جمع یو لس صفر بل ته ولیکي یو به حاصل 3 په څلور کې 12 او یو 14 دلته ورته څو ولیکي 14 ولیکي ساده. اوس نوبت د 4 ورځې څلور په کې څو کې 8 به دلته ولیکي او 2 به چې کوي 2 به تاسو چې ونیسئ حاصل دلته ونیسئ صحیح ده یعنې 2 به حاصل شي. اوس به چې وکړو څلور په شپږو څلور شو 2 شپږ به دلته ولیکو 2 به بیا حاصل شي څلور 15 کې شل جمع 2 شي 2 دلته 2 حاصل څلور په 3 کې 12 او 2 14 یو چې کېږي یو حاصل څلور کې 14 یو ولس دلته سوره وزي ولس. اوس نوبت د 2 شو 2 په و کې څو کېږي 14 یو حاصل ده 2 په شپږو کې 12 او یو 14 یو بیا چې شو حاصل شو یو حاصل شو 2 په 15 کې لس او یو ولس یو حاصل شو 2 3 شپږ یو او 2 په څلورو کې 8 اوس به ټول شي کې جمع کوي صحیح ده ورخطا کېږي به نه هر رقم سوال چې در سره حلوي څلور راکته کې څلور ده 3 یو څلور کېږي او یو صفر یو ده یو 8 9 کېږي او و 14 شپږ شل او څلور څلېرش 2 اصل شو دلته اصل لیکو 8 او 0 8 8 او 12 14 او 2 15 یو دلته چې شو اصل 3 او څلور و یو 8 8 یو 9 دلته منه ولیکي یو و څو کېږي 8 او 15 یو بچی کو اصل کو یو 8 9 جمع یو لا چې ته غلط کړه ان شاء الله نه دا دغه چې شو جواب شو ګرځ د کوونکو صحیح شو دغه صحیح حل نور اندې ګران ځکونکو کې دې شي موږ ته مثلا فرض مثال عبارتي سوال نه هم راکې مثلا عبارتي سوال نه د سره کوي چې یو چیرته کاریګران دي یو مغازه د هغه کاریګران دي 15 کاریګران دي او هر نفر ته معاش ده په میاشت کې 10,000 افغانۍ ورکول کېږي نو تاسو موږ ته وایي چې دا په میاشت کې څومره پیل تاسو مصرف کېږي تاسو په څه وایي چې 15 نفر دي هر کم تل 10,000 افغانۍ ورکول کېږي ضرب د 10,000 کو 15 په 10,000 کې ضرب کوي 50,000 کېږي یعنې دلته د میاشتې څومره مصرف کېږي 50,000 افغانۍ مصرف کېږي یا فرض مثال د دولت مالیه ده هر دکاندار نه مثلا 200 افغانۍ د کال اخیستل کېږي د کال مثلا 200 افغانۍ دی ونه اخیستل کېږي د دکان مثلا ټکس یا مالیه چې ونه اخیستل کېږي 200 مثلا په دې ارزان قیمت یا په دې احمدشاه بابا مینه کې مثلا 1500 دکان دي نو تاسو وایي چې 100 روپۍ کېږي موږ وایي چې دغه 200 دکان راخلو 200 دکان دي سینا 200 دکان او 200 افغانۍ راخلو 500 دکان دي ټول د کې ضربو کله د 1000 کې 0 اول لیکو ول 0 دي او 250 کې څو کېږي لاس دغه شي کېږي یو لک افغانۍ د دې جنه د کال چې راوځي مثلا مالیه راوځي مالیه غسل کېږي یا فرض مثال بل سوال غسل کېږي مثلا موټر په سر باندې چې د تورخم د بندر نه یا تورخم نه راوړي د خو افغانستان ته هر کم نه مثلا 2000 افغانۍ چې کېږي ټکس غسل کېږي کچېره مثلا د ورځې 1500 یا فرض مثال زر
لارۍ مال د ورځې مثلا د خوا راشي نو تاسو موږ ته ووایي چې ټول د ټکس به دولت ته څومره کېږي تاسو به راسئ دا 1000 راواخلئ په 2000 کې به یې ضرب کړئ 3 صفره به ورکړئ 3 صفره به خو ورکړئ دلته به ورته ولیکئ او سوال به څه شي حل شي نو سوال نه چې عبارت تاسو ګورئ خپل بیا پوهیږئ چې دا سوال مثلا څه رقم علیږي او موږ کوشش وکړو یعنې ضرب کې لاړ شو جمع کې لاړ شو دا رقم عبارت سوال مې درته کار کړی د دې هم درسره وګورئ صحیح ده بل خبره ضرب کې دا ګران زده کوونکو په یاد شي صفردار عدد سره رقم ضرب مثلا کې عدد موږ ته راکړي 5 2 1 3 که نه دا موږ ته وایي چې مثلا تاسو واخلئ په ضرب کې په سلو کې ضرب کې په څو کې سلو کې نو تاسو دغه صفرونه چې دي طبقې پرېښودی شي مثلا ته راسم 2 صفره ورکړئ په دې چې دا صفر هم ضرب کې ما خانې ټول صفرېږي دا ټول صفرېږي دا بل صفر هم ضرب ټول صفرېږي نو هغې نه راسم 2 صفره ورکړئ اوس یو په 3 کې 3 یو په 1 کې 1 یو په 2 کې 2 یو په 5 کې 5 دغسې ورته ولیکئ مشکل نشته صحیح ده یا فرض مثال سوال ده چې 4 3 1 5 شپږ دا په 200 کې تاسو ضربوئ صحیح ده 2 صفره لري راسم تاسو چې کې 2 صفره خپل ولیکو 2 په شپږو کې 12 یو اصل 2 5 کې 10 10 او یو 11 یو اصل 2 په 1 کې یو جمع یو 2 په 1 کې 2 جمع یو 3 او 2 په 3 کې شپږ 2 په 4 کې 8 دغسې ورته څه کولی شئ ځواب ورکولی شئ یعنې څومره چې صفرونه یې هماغونه صفرونه د یو عدد زیاتولی شئ مثلا که موږ یو عدد راواخلو 5 2 1 ضرب د څو کړو دا مثلا 10,000 کړو همدغه 4 صفر راسم ورسره ولیکئ دا خو عدد بیا یو د کوم تغییر پکې نه راوړي 5 ولیکئ 2 ولیکئ 1 ولیکئ او 4 صفر یې ورته ورکړئ بیا لنډ څه کېږي ضربي ضرب په عملیه کې بله خبره هم چې باید زده وي هغه څه دي د ضرب د عملي خواص د ضرب خواص په طبیعي عددونو کې هدف مې ده ښه داسې یعنې ټول خواص داسې نه کړي چې تاسو د ضرب خواص زده کړئ په کسرونو کې هم تطبیق کړئ په مثلا نسبتي عددو کې هم تطبیق کړئ تام عددو کې هم تطبیق کړئ نه هلته نه کېږي فقط موږ په طبیعي عددونو غږېږو هلته چې ورسو له خیر په هغې هم غږېږو اولین خواص چې ګران زده کوونکو موږ باید زده وي هغه چې د تبدیلي خاصیت ده ګران زده کوونکو تبدیلی خاصیت خو موږ په جمع او ضرب او تفریق کې زده کړه تبدیلی خاصیت چې ده معنی دا ده چې موږ یا که په ضرب کې کولی شو نشو کولی چې ځایونه بدل کړو په ضرب عملي کې تبدیلي خاصیت ګران زده کوونکو شته یعنې که موږ وغواړو چې د ضرب عوامل ځایونه بدل کړو په اصل کې کوم تغییر نه راځي یعنې کله که وایو a ضرب د b دا مساوي ده b ضرب د s هیڅ مشکل نه لري مثلا 3 ضرب 4 کو ګران زده کوونکو څو راوځي 12 او 4 ضرب 3 کو ګران زده کوونکو څو کېږي موږ ورته څو وایو 12 یعنې هر رقم چې ضرب کوي مشکل ورسره نه لري یعنې تبدیلي خاصیت دلته شته ده صحیح ده او بل خبره اوس هم زده وي ګران زده کوونکو مخکې مې کشکې درته کړې وه دا د ضرب علامې دي ضرب علامې ګران زده کوونکو کېدای شي مثلا یو چېرته دغسې د چلیپا په علامه راشي چلیپا هم راشي ضرب معنا ورکوي داسې نقطه ټکی هم چې راشي دغسې ټکی هم ورکوي ضرب معنا ورکوي یو ستاره هم ورکوي ضرب معنا ورکوي داسې ټکی راشي ضرب راشي داسې دا ټول ضرب معنا ورکوي همداسې قوسونه راشي مثلا 2 قوس راشي دا هم د چی معنا ورکوي ضرب ورکوي یا فرض مثال موږ یو عدد لیکو یو عدد راواخلئ په قوس کې د ضرب دا هم د چی معنا ورکوي ضرب معنا ورکوي متوسط قوس هم ضرب معنا ورکوي غټ قوس هم ضرب معنا ورکوي یعنې هر کوم چې راشي د ضرب معنا ورکوي دا یوه خبره دویمه خبره ګران زده کوونکو چې باید زده وي خواصو کې هغه څه ده هغه اتحادي خاصیت د اتحادي خاصیت په دې معنی چې د ضرب عوامل د 2 څخه ډیر وي 3 او 4 وي هر کوم چې تاسو غواړئ هر خوانه شروع کړئ هر کوم 2 ضربوي ضرب کې بیا دریم سره ضرب کې مثلا کوم تعداد راکړي چې a ضرب د b ضرب د c ضرب د c صحیح ده و تاسو چار خوانه شروع کړئ مشکل نشته که تاسو کوئ چې a د b سره ضربوي د هغې حاصل c سره ضرب کې مشکل نشته او که داسې کوئ چې نه اول b c سره ضربوي اسانه درته راځي بیا د هغې حاصل راخلي د a سره ضرب کې مشکل نشته که وایئ نه اول a د c سره ضربوي بیا د هغې حاصل b سره ضرب بیا مشکل نشته مثلا که وایئ 2 ضرب 3 ضرب 4 ضرب 5 ده که نه 2 په راس مستقیم ضربوي 2 په 3 کې شپږ شپږ 5 کې 10 داسې هم صحیح ده او که داسې نه کوئ مثلا داسې که 3 5 کې 15 15 په 2 کې 10 بیا هم راځي او که داسې نه کوئ 2 5 کې 10 په 3 کې 10 بیا هم خبره ده یعنې تبدیلي خاصیت پکې شته درېیمه خبره چې د ګران زده کوونکو هغه خاصیت د څه شي ده د تړلي سټ خاصیت ده د تړلي سټ خاصیت د بستګي سټ خاصیت طبیعي عددونه د ضرب په عملیه کې یو تړلی سټ دی یعنې که موږ 2 طبیعي عددونه ضرب کوو بیرته چې کوي موږ ته طبیعي عدد راکوي داسې نه ده چې مثلا تام عدد شي کسري شي بل شي مثلا څه رقم موږ 4 راخلو ضرب د څو کو 15 4 5 کې شل کېږي ګران زده کوونکو تاسو پوهېږئ چې 4 هم طبیعي عدد ده 5 هم طبیعي عدد ده او شل هم چې ځواب یې راوتی د هغه هم چې دی یو طبیعي عدد ده یعنې داسې نه کېږي چې بل عدد راوړي نو تړلی سټ هم په ضرب عملیه کې د طبیعي عددونو موجود ده څلورمه خبره چې ده څلورم خواص چې ده هغه د ضرب په عملیه کې د عینیت عنصر ده عینیت عنصر خو موږ مخکې عملیو کې تعریف کړی هغه عنصر دی چې په عملیه کې داخلیږي او اصل کې کوم تغییر نه راوړي او د ښي چپ خانه باید راشي هم ښي خانه راشي هم د کیڼ خانه راشي باید تغییر را نه وړي نو ضرب عملیه کې په یاد وي چې څوک ده هغه یو ده یو چې ده عبارت ده
عنصر عینیت دی عینیت عنصر دی مثلا ولی اوس ګوره موږ که ا یو عدد د ضرب د یو کو بیا هم ا راوځي او که یو راواخلو ضرب د ا کو بیا هم څو راوځي ا راوځي یعنی که دواړه خواڼې ضرب کو تغیر نه راځي مثلا که وایو 15 ضرب د یو 15 راوځي او که یو ضرب 15 کو بیا هم څو راوځي 15 راوځي نو د هر خواڼې چې ضرب کو اصل کې کوم تغیر نه راځي نو د ضرب عملیه د عنصر عینیت لري نو دې لپاره وایي هر عدد ضرب د یو خپل عدد پاتې کیږي صحیح ده هر عدد ضرب یو خپل عدد پاتې کیږي دا په یاد وي پنځمه خبره ګران زده کوونکو هغه چې ده هغه توزیع خاصیت ده توزیع خاصیت په دې معنی ده چې دوه درې عددونه جمع حالت کې دي او تاسو ته د عدد راواخلئ راسم په ټولو کې ضرب کړئ مثلا څه معنی ورکړي موږ ته لیکي چې ا یو عدد ده ضرب د بي جمع چې بي جمع سی داسې راته وایي یا بي جمع سی یا بي منفي سی هر رقم چې یعنې یا د تفریق په حالت کې یا جمع حالت کې همیشه هم تل په یاد وي که دوه عددونه د جمع حالت کې یا تفریق حالت کې ول او تا ته ویل یو عدد ضرب که د عدد براخلي دې کې به هم ضربوي دې کې به هم ضربوي لکه توزیع کول تاسو مواد څه رقم توزیع کوئ یو چېرته مواد توزیع کړي خو ټول ته توزیع کړي داسې نه چې یو ته ورکول شي بل ته نه ورکول کېږي خو ټول ډله د ټول چې راغلي ټول ته توزیع کېږي مکتب کې چې مثلا خیراتونه به تېرېږو که نه خیراتونه به ډېر نه یادوي چې وطن خپل جوړ شي خیرات نه تېر شو مثلا کتابچه شی چې موږ ته توزیع کېږي داسې رقم توزیع کېږي ټول ته دانه د ټول شاګردانو ته توزیع کېږي نو دلته هم چې کوو موږ چې د عدد راخلو ټول ته یې ورکړو ټول ته تقسیموو مثلا که وایي 15 ضرب 2 جمع 3 داسې د عدد کې موږ څه رقم کوو داسې هم کولی شو چې 2 جمع 3 څو کېږي 15 15 15 که 25 ځواب راوځي صحیح ده 25 ځواب ده او که داسې نه کوئ داسې هم کوئ چې دا دې کې ضرب کوئ 15 په 2 کې لاس جمع 15 په 3 کې 15 اوس 15 او لاس څو کېږي 25 بیرته هماغه ځواب چې مخکې لرو اوس یې درکوي هېڅ مشکل نشته او د دې برعکس یو خاصیت ده چې هغه شپږم خاص هغې ته مشترکګري وایي مشترکګري دا معنی چې یو عدد په ټول کې شته ټول نه یې راواخله ضرب حالت کې مثلا که یو عدد د ضرب حالت کې ټول کې مشترک وایي a ضرب د b جمع a ضرب د c او جمع a ضرب د چی د ضرب d صحیح ده تاسو ګورئ چې a په ټولو کې د واخله a ته نه واخله a دې واغسل ته b پاتې کېږي دې نه a لاړه c پاتې شو هغې نه a لاړه چې پاتې شو d پاتې شو دې ته بیا د مشترکګري خاصیت وایي د هغې برعکس خاصه ده ما چیرته چې توزیع کړی د قار دراغه بیرته جمع کړئ مشکل هم څوک درسته نه حاصل کې کوم تغییر نه راځي بیرته هغه شی چې توزیع کړی دی هغه بیرته راواخله کوم تغییر پکې نه راځي مثلا که وایي چې 15 ضرب 3 جمع 4 صحیح ده که موږ داسې ووایو چې وبخښئ داسې مثلا دا خو د هغه پاس خاصیت شو داسې بولو کې چې 15 ضرب 3 جمع 15 ضرب 100 ده 4 کراسه نه الکو مثلا 15 په 3 کې 15 15 په 4 کې شل شل او 15 څو کې 15 ډیر جواب ده او که داسې نه کوي 15 مشترک ونیسئ 3 جمع 100 پاتې کېږي 4 اوس 3 او 4 څو کېږي و 15 ضرب و 15 په و کې څو کېږي 15 ډیر بیرته هغه جواب چې هلته پاس دی بیرته دی درکوي دې ته چې کوم خاصیت وایي د مشترکګري خاصیت ورته ویل صحیح ده بله خبره ګران زده کوونکو اوومه خبره دا ده چې هغه موږ به زده وي چې هر عدد په صفر کې ضرب شي صفرېږي یعنې هدف دا ده که عدد ضرب د شي شو کو صفر نو ځواب یې څو راوځي صفر راوځي یعنې 4 ضرب صفر نو ځواب یې څو راوځي صفر راوځي یعنې هدف دا 4 موږ صفر 4 ځله جمع کوو نو صفر جمع صفر جمع صفر جمع صفر سل دفعې جمع کړئ بیا هم ځواب څو راوځي صفر راوځي اتمه خبره ګران زده کوونکو دا ده چې هر عدد که راواخلئ په لیتنې کې ضرب کې ځواب به لیتنې کېږي مثلا 4 ضرب لیتنې ځواب به څو کېږي لیتنې 15 ضرب لیتنې ځواب به څو کېږي لیتنې او نهمه خبره ګران زده کوونکو دا ده که تاسو صفر چې راواغسئ یعنې صفر په لیتنې کې هم ضرب کړو نو دا خبرې خو تاسو د سوي نه به اوس لوړې وي له خیره بیا لیمټ او د ریاضي تعلیل دې شیانو کې دا زده کوئ خو اوس همدومره به زده کړئ چې صفر ضرب لیتنې شي دې ته مبهم شکل وایي دې ته به تاسو بیا لیتنې نه وایي نور عددونه ضرب شي هغې ته لیتنې وایي اما که صفر پکې ضرب شي بیا هغې ته چې وایي هغې ته مبهم ویل کېږي یعنې صفر ضرب لیتنې چې ده مبهمه خبره ده صحیح ده دغه خواص دي صحیح ده او بله خبره ګران زده کوونکو د تقسیم چې د ضرب چې و خانه خالي سوال نه ول مثلا که یو سوال موږ ته راکولی شي موږ ته ووایي چې 4 تاسو یو عدد راواخلئ 4 ضرب کوي یو عدد خانه خالي د دې سره ضرب کوي دا جواب راوته شل نو تاسو دلته کوم عدد لیکئ چې دا شل یعنی دا شل راوځي نو تاسو به ذهن لږ فشار راوړئ مثلا یو ضرب کوي 4 کېږي 2 ضرب کوي مثلا 4 اته کېږي 3 ضرب کوي 12 4 ضرب کوي 14 15 ضرب کوي شل کېږي نو تاسو ولیکو موږ به تاسو دلته په دغه خانه خالي کې 15 ورته ولیکو 15 په 4 کې شل 4 15 کې شل کېږي صحیح ده یا همداسې مثلا موږ لیکو چې 3 ضرب شي او خانه خالي ده او دلته جواب څو راوته 10 راوته نو کوم عدد ضرب کوم کوي 10 ضرب کا 3 په 10 کې 10 شغل تا راوځي ورته صحیح ده یا فرض مثال دلته موږ ته لیکي چې خانه خالي یو عدد ده موږ ضرب کړی ده 50 سره صحیح ده د 50 سره ضرب کړی ده او د دې جواب لس راوته نو دلته کوم عدد ولیکو موږ ساده ورته کېږي چې 2 د 2 15 کې لس راوځي صحیح ده او لنډه طریقه ده تقسیم هم کس دی تقسیم به دغه عدد براوخله د اصل په دې به تقسیم کوي په دې چې تقسیم کې د عدد درکې شل په 4 15 کېږي یعنی 10 په 3 لس کېږي او لس په 15 سو کېږي 2 کېږي دا درکې ډیر اسانه یعنی یو په بل تقسیم کې بل پیدا کېږي اندازه کې غټ عدد درکې مثلا درته چې خانه خالی یو عدد د ضرب د 2 بیا خانه خالی مثلا دلته
ولیکي 3 دلته مثلا بل درته خانه خالي ولیکي دلته مثلا درته ولیکي چې 2 صحیح ده مثلا درته 6 لیکي دلته 8 لیکي دلته 4 درته لیکي وایي تاسو ضرب کړی دا عددونه ماته وایي ډېر ساده دا د درک ده بس 6 تقسیم 3 کې 2 درته راوځي 8 تقسیم 2 کې 4 راوځي 8 تقسیم مثلا 2 کې 4 راوځي 4 دغه ساده راوځي ساده ضرب کوي ویلي کوي هیڅ مشکل به نه لري صحیح ده او که چیرته کوم ضرب سوال غلط کړی وي یعنی سوال هم حل کړی ده او تاسو مثلا شک پې لرئ چې دا سوال موږ صحیح حل کړی یا غلط کړی هم ده اول خو تاسو باید دومره ډېر کار وکړئ چې یو سوال باید بیخي دنه غلط نشي ولله خو اساسات د اساسات چې دنه غلطېږي نو ته به لیمټ مشتق انټګرال کې شی کوي که نه نو دلته به ډېر کار کوئ خو بیا هم ښه ده علمي خبره دا ده که تاسو چېرته کوم سوال لرو او هغه غلط کړی چې دا صحیح مال کړی که غلط هم کړی دا به امتحان کوي امتحان سره هم ده هماغه تبدیلي خاصیت نه استفاده کوي مثلا که تاسو ته 2 ضرب 3 شپږ او دا غلط کړی که صحیح کړی 3 ضرب 2 کوي بیرته یعنی ځایونه بدل کوي که بیا ضرب کو هماغه حاصل درکو نو خبره صحیح ده کو کوي چې تقسیم نه مختلف شي تقسیم کې بل عدد به درک مثلا سره هم ګران ځکه مثلا سالور ضرب سو شوي 15 موږ شل نه ده که شل نه ده چې د ضرب سو د سالور ده سالور 15 کې بیا شل ده خبره صحیح ده د سیمه تبدیلی خاصیت لرو او کله سنه شل 15 وي ش سالور درک او شل په سالور 15 درک خبره صحیح ده مشکل نه په یو تقسیم کې بل درک صحیح ده دغه ته چې وي د ضرب عملیه هله ده چې دا درس هم زده کړی وي صحیح ده دا د طبیعت دونو ضرب عملیه ګران زده کوونکو کوشش وکړئ دا درسونه در سره مکمل وګورئ او نورو ملګرو ته هم دا درسونه ورسوئ چې د صدقې جاریه کې ټول شریک اوسو او دا چینل استا په ټول افغانستان کې خپور شي ټول پښتانه او دري ژبې زموږ چې درسونه غواړي ووایي او بیا انګیزه شوي دي او درسونه نه وایي کورو کې ناست دي او انټرنیټ لاسرسی لري او حتما یې لري ولې چې فیسبوک لري یوټیوب کې مثلا هر شی ګوري سندرې ګوري هغه ګیمونه مثلا پبجي 10 رقم ګیمونه کوي نو انټرنیټ ته حتما لاسرسی لري او د درسونو ته لاسرسیږي ان درسونه ورته ورسوي تر څو تاسو په دغه ثواب کې را سره شریک اوسئ او تاسو موږ همدغسې کار ډېر کړو خیره چې ټول ویډیوګانې درته پوره کړم همداسې نور درسونه هم شروع شوي ګران زده کوونکو کولی شئ هغه ویډیوګانې در سره وګورئ بیولوژي در سره وګورئ کیمیا در سره وګورئ فزیک در سره وګورئ الجبر همداسې او که ابتدایي سي بیخي نوي یاستئ همدغه درسونه سره مخ ته وړئ انشاءالله پسته تر چې تاسو دا له خیره خلاصوئ مو هغه درسونه درته خلاص کړي مکمل هغه هم در سره وګورئ بیا کوم چې مشکل رالیږي نو ښه ورځ ولرئ په مخه